دا ملزم دی. پښتونخوا کې پر پښتنو مشرانو لو ګډ دی. مبارز او سیاستوال لطیف افریدی د وسلوالو لخوا شهید شو. دا چې د هغه قاتل څوک دی او څنګه ونیول شو جزئیات هم دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا جی اوسې روان کو او باقاعده دا ملزم دی عدنان ولد سمیع الله خیه او اوس نوی وکیل راغلی وی او د ماجد سی ولجت چې کوم دی دا رو کنه بس دایره اوس پولیس والا بوتلو ښه. د پېښور د محکمې پخوانی مشر او پښتون سیاستوال لطیف افریدی نن د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور کې په ډزو وژل شوی دی. پاکستاني رسنیو ویلي چې پر لطیف افریدی نن د پېښور په کورټ کې د یو وکیل لخوا په ډزو وژل شو. جیو نیوز د ځایي پولیسو له قوله لیکلي چې افریدی 6 مرمۍ لګېدلی او پر هغه برید کوونکی هم نیول شوی دی. لطیف افریدی چې په لطیف لالا مشهور و مخکې د پېښور د محکمې رئیس و. هغه د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ کلک ملاتړی و او تل به یې د پښتون قوم د خپلواکۍ او حقوقو غږ پورته کولو. سرچینې وایي چې محکمې ته د وسلو د ننه کولو اجازه نه وي نو یاد وکیل څنګه ځان سره وسله د هغه تر دفتره رسولي. یو شمېر فعالان بیا وایي چې پاکستاني ریاست په بېلابېلو لارو پښتون مبارزین له صحنې لرې کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.